سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لپاره مو د انګلیسي ژبې هغه مهمې جملې راخیستې دي چې موږ او تاسو ضرورت ورته لرو په روزمره ژوند کې. Be quiet or the baby will wake up. Be quiet or the baby will wake up. غږ مه لره، یا خبرې مه کوه، یا ارامه اوسه، ماشوم به راکښېني. لکه موږ تاسو چې په کور کې ماشوم ویده وي، وایي هلکه غږ مه لره، په زور باندې چې ماشوم راکښېني یا رابیداره کېږي. The boy is kind. The boy is kind. هلک یا هلک چې دی هغه ډېر مهربانه دی، لکه موږ او تاسې. He is a very dangerous man. He is a very dangerous man. دی ډېر خطرناکه سړی دی، داسې نه لکه زه. He is always short of money. He is always short of money. دی همیشه مفلس وي، پیسې نه لري، یا د پیسو نه درلودلو څخه شکایت کوي، وایي پیسې نه لرم. I'll tell you a secret. I'll tell you a secret. زه به تا ته یوه پټه خبره وکړم، یا پټ معلومات به تا ته درکړم. I don't know French. I don't know French. زه فرانسوي باندې نه پوهېږم، یا مې فرانسوي ژبه نه دی زده. Whose room is this? Whose room is this? دا اتاق یا دا خونه د چا ده؟ He can drive a car. He can drive a car. دی کولی شي چې موټر وچلوي یا موټر چلولی شي. He gave up smoking 2 years ago. He gave up smoking 2 years ago. د 2 کال مخکې سګریټ پرېښی وه. نو تاسو هم سګریټ پرېږدئ. Don't stop here. Don't stop here. که تاسې ځینې ساینونه د سړک پر غاړه باندې لیدلي لیکل شوي don't stop here یا don't stop، په دې معنی چې دلته مه درېږه، په دې ځای کې موټر مه پارکوه. Show me another phone. Show me another phone. بل تلیفون راښکاره کړه. Show me another watch. بل ساعت راښکاره کړه. He is a clever boy. He is a clever boy. دی یو ډېر چالاکه هلک دی. Any day will do except Monday. بغیر د دوشنبې څخه بل هره ورځ صحیح ده، یا به یې وکړو، یا به یعنې ملاقات به سره وکړو بغیر دوشنبې. دوشنبې په ورځ باندې مثلا زه مصروفه یم. I am terribly hungry. I am terribly hungry. ډېر سخت وږی یم، یا مې نس یا معده خالي ده. She refused his proposal. She refused hers proposal. ډېر زور غواړي، وایي دې د ده درخواست د واده کولو یا د ګرلفرینډ کولو پروپوزل چې و هغه یې څه کوي، هغه یې وررد کوي، هغه یې ورریجکټ کوي. خدای پاک دې موږ د داسې حاله وساتي. ډېر زور غواړي، پر ما خپله نه دی راغلی. او همدارنګه it looks like snow. It looks like snow. د واورې په شکل باندې معلومیږي، مثلا کیدای شي واوره وورېږي یا هوا واورینه ده. His uncle looks young. His uncle looks young. د ده اکا ډېر ځوان معلومیږي، یا ځوان معلومیږي، یعنې ځوان دی. Take off your socks please. Take off your socks please. وبخښئ که خپل جرابې وباسئ یا یې وکاږئ. The printer needs paper. The printer needs paper. پرنټر چې دی ورقو ته ضرورت لري. It's awful hot today. It's awful hot today. نن ډېره ګرمي ده، یعنې هوا ډېره ګرمه ده، ګرمي مې کېږي. Do you see him often? Do you see him often? کله ناکله دی وینې، یا کله ناکله د ده سره ملاقات کوې. Give me a hand with this bag. Give me a hand with this bag. د دې د سکول په انتقالولو کې کومک یا مرسته یا همکاري را سره وکړه. Time flies like an arrow. وایي وخت داسې تیز یا داسې تیریږي، الوزي زموږ په اصطلاح باندې لکه
غشي. I used to take a walk every morning. I used to walk every morning. هر سهار به ما قدم وهي مخکې وهي اوس یې نه وایي مثلا. I am free now. I am free now. زه اوس فارغ یم یعنی کوم کار یا کوم دنده نه لرم. Take it easy. Take it easy. تشویش مکو مثلا دغه کېږه ما آرام اوسېږه یا مثلا دغه دا فکر مکو چې دا به ترسره نه سي یو کار مثلا وایي take it easy دا په اسانۍ سره څه کېږي ترسره کېدلی سي. What's your father's name? What's your father's name? ستا د پلار نوم څه شي دی یا ستا پلار څه نومېږي؟ He has broken the record. He has broken the record. The record مات کړي. Cheese is made from milk. Cheese is made from milk. پنیر د شیدو څخه جوړیږي. The work is now in progress. The work is now in progress. کار اوس جریان لري. Come to my house this afternoon. Come to my house this afternoon. نن ماپښین زما کور ته راسه. مېلمانه سه. It rained hard all day. It rained hard all day. نن ټوله ورځ ډېر سخت باران یا شدید باران وریدي. This house has 2 bathrooms. This house has 2 bathrooms. دا کور دوه دانې تشنابونه لري. Children should play outside. Children should play outside. ماشومان باید د باندې ساتیري یا بازي وکړي. Do you want to sit down? Do you want to sit down? ته غواړې چې کښېنې. He still writes to me from time to time. He still writes to me from time to time. یو څوک چې مثلا د یو چا سره په مینه کې راګیر سوی یا په مینه کې نو باره پیغامونه ورلیږي نو وایي دی اوس هم ماته کله ناکله پیغام رالیږي مثلا په هغه کې خپل د مینې اظهار کوي. I'll miss you. I'll miss you. زما به ته ویادېږي. هی ډېر ووایي چې څوک یادېږي. He knows a lot of people. He knows a lot of people. دی ډېر زیات خلک پیژني. Where should we go? Where should we go? موږ باید چیرته ولاړ سو یا چیرې ولاړ سو. They are my classmates. They are my classmates. دوی زما همسنفیان دي. Read after me. Read after me. په ما پسې وایه لکه موږ تاسو په کوشنی وایي کې سپاره وایله مناسب وایي چې په ما پسې فکر روان. No, read after me. What's in the box? What's in the box? په بکس کې څه دي یا په بکس کې څه شي دي. I am afraid it will rain. I am afraid it will rain. زه ویریږم چې باران به وریږي یا به باران ووسي. I can't help it. I can't help it. زه په دې کې کومک یا مرسته نشم کولی. I am tired of reading. I am tired of reading. زه د ویلو څخه ستړی سوی یم یا I am tired of making videos یا recording videos. زه د ویډیو د جوړولو څخه یا ثبتولو څخه ستړی سوی یم. It's the 3rd of October. It's the 3rd of October. نن د اکتوبر دریمه ده. I had a breakfast at 7:30. I had a breakfast at 7:30. ما پر 9 بجو باندې د سهار ناشته یا ناري کړې وه. Every door in the house is locked. Every door in the house is locked. د کور ټولې دروازې کلت دي یا مې کلت کړي دي. Once
more please, once more please, یواری بیا وبخشي که یواری لا بیا مثلا وکي یا یواری لا بیا ترسره کوي. Excuse me, may I open the door? Excuse me, may I open the door? وبخشي کولای شم چې دروازه خلاصه کم. I don't like to speak in public. I don't like to speak in public. زما نه خوښیږي یا نه غواړم چې د خلکو په مخ کې خبرې وکم، مثلا پر سټیج باندې ودرېږم. What did the doctor say? What did the doctor say? ډاکټر څه ویله؟ یا ډاکټر څه درته وویل؟ مریض یو راغلی خدای نکرده ډاکټر چې بېرته راسې پوښتنه ملګري څخه کوي چې ډاکټر څه درته ویل یا ډاکټر څه ویل. I have caught a cold. I have caught a cold. زکام شوم یا زکام ریزی راته چې څه پیدا شوله. Have you ever returned home before 7? Have you ever returned home before 7? په ژوند کې مخکې تر 7 بجو کور ته راغلی یا داخل شوی د کار څخه. There is a page missing. There is a page missing. یو ورقه ورکه ده، یعنی نسته د حاضري ورقه، مثلا د شی ورقه شته missing ده نسته. I had hoped to save more money. ما دا هیله یا امید درلود چې پیسې مې ذخیره کړې وای یا مې ساتلې وای. The building was built in 1960. The building was built in 1960. دا بلډینګ یا اپارتمان په 1960 کې جوړ شوی و. We reached Uruzgan at midnight. We reached Uruzgan at midnight. موږ اروزګان ته نیمه شپه یا په نیمه شپه کې ورسېدلو. I am coming. I am coming. زه درځم، زه را روان یم یا مثلا په لار کې درځم. He stayed at the hotel for several days. He stayed at the hotel for several days. دی په هوټل کې د څو ورځې راهیسې په هوټل کې اوسیږي. I like her very much. I like her very much. زما دا ډیره خوښیږي. She has just turned 12. She has just turned 12. دا فقط همدا اوس له 12 بجو څخه واوښتله یا ناوخته شوله. It is difficult for me to answer the question. It is difficult for me to answer the question. دا زما لپاره ستونزمنه ده یا مشکله چې زه و دې سوالو ته جواب ورکړم. I got my right leg hurt in accident. زما رسه پښه مې په ټکر کې خوږ کړه ده یا زخمي کړه ده. It is likely to rain today. It is likely to rain today. نن داسې معلومیږي چې شاید باران وسیږي یا باران به وسي. What is she like? What is she like? د دې چی خوښیږي یا دا چی خوښیږي. His temperature is normal. His temperature is normal. د بدن تودوخه یا حرارت چې دی هغه نورمال دی، یعنی طبیعي نه ده. You will get well soon. You'll get well soon. ته به ډېر ژر انشاءالله جوړ سې یا صحتمند سې. The Uruzgan is a small province. The Uruzgan is a small province. Uruzgan چې دی یو کوچنی ولایت دی. I met nobody on my way home. I met nobody on my way home. زه چې کور ته راتم یا په لاره کې ما هیڅوک ونه لیدل، یم د چا سره ونه لیدله، یعنې څوک نه و په لاره کې کله چې زه کور ته راتلم. I don't know whether to turn left or right. I don't know whether to turn right or left. زه نه پوهېږم چې رسته طرف ته کاټ سم که چپه طرف ته کاټ سم. I hope my dream will come true. I hope my dream will come true. زه هیله یا امید لرم چې زما خوب چې زه لرم، هغه ارمان چې زه لرم چې د افغانستان رئیس جمهور سم،
هغه به وخت په حقیقت باندې بدل شي یعنی سم به. My mother is preparing dinner right now. زما مور د ماښام ډوډۍ باندې مصروفه ده، هغه تیاریه. I arrived just in time for the plane. I arrived just in time for the plane. زه بس پر هغه ټیک وخت باندې دقیق وخت باندې زه راورسېدلم یا رالم وتایید مثلا چې پرواز وکړم. Would you please write your name here? Would you please write your name here? وبخښه کولی شئ چې تاسې خپل نوم دلته ماته ولیکئ. The chili burnt my tongue. The chili burnt my tongue. مرچکو زما خوله راوسوځوله. ګرین چیلی چې دی هغه و شنو مرچکو ته ویل کېږي یا زرغونه مرچکو ته ویل کېږي چې موږ تاسې یې خورو، او ګرین ریډ چیلی چې دی هغه و سرو مرچکو ته ویل کېږي چې په دې کې یا اشپزي کې اچوو. We have already done our work. We have already done our work. موږ وختي دا خپل کار خلاص کړي. This makes no sense. This makes no sense. دا هیڅ دغه نه لري، مثلا موږ ته چې وایو هیڅ احساس نه لري یا د مثال ډول دا بې منطقه خبره ده یا دا منطق نه دی. Why are you so angry with him? Why are you so angry with him? ته ولې د ده سره ډېره جدي یې، ولې ده ته په قهر یې. Choose between these two. Choose between these two. مثلا دوه اپشنه درکړي، مثلا کوټه دی، یو تور رنګ دی بل د زرغون رنګ دی، و یو پکې کې انتخاب کړه، په دې دوه کې دا نه انتخاب کړه، ته یو انتخاب کړه. Have you ever been to Chora? ته په خپل ژوند کې چورې ته تللی یې یا د چورا لیدلې ده. You know quite a lot about Turncoat. You know quite a lot about Turncoat. ته د ترینکوټ په اړه باندې ډېر معلومات لري یا ورباندې پوهېږي. He accepted the job. He accepted the job. دا وظیفه ومنله یا وظیفې سره وظیفه دغه کړله قبوله کړله چې غواړم مثلا کار وکړم. Are seats available? Are seats available? آیا سیټان خالی سیټان شته؟ مثلا په ټرین کې ځې یا سینما ته ځې و are seats available؟ سیټان خالی شته یا خالی سیټان شته؟ Why are you so late? Why are you so late? ته ولې دومره ناوخته راغلې؟ ولې دومره دې ناوخته کوي؟ I heard someone calling my name. I heard someone calling my name. یو څوک زما نوم اخلي، ما ته غږ یا ناره کوي، مثلا وایي بشیره، زه اورم وایم چې someone is calling my name، یعنی زما په نامه باندې یو څوک غږ کوي په کار یم. Black cloth absorbs light. Black cloth absorbs light. تور کالي هغه رڼا جذبوي، کشي ځان ته، مثلا انعکاس نه ورکوي. I want to go to Afghanistan someday. I want to go to Afghanistan someday. زه یو وخت له خیر سره غواړم چې افغانستان ته ولاړ شم. دوستانو خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست. په کوم ځای کې که ستونزه یا مشکل یې کولی شئ چې کمنټ راته راکړئ، زما چینل سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه خپلو ملګرو سره شریک کړئ چې هغه هم وکولی شي په پښتو ژبه باندې په خپل کور کې د یوټیوب له لارې څخه زما سره انګلیسي زده کړي. تر بل ویډیو پورې خدای په امان. دوستانو خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست، په کوم ځای کې پوه شوي یاست کولی شئ چې کمنټ راکړئ، زما چینل سره سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان ښې چارې.